تازه طالبانو له شپږم ټولګي ښکته نجونې بیرته خوشي کړې. دا چې څنګه ولې پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. طالبان له شپږم ټولګي ښکته نجونې ښوونیزو او د موسسو کورسونو ته تللی شي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په یو مکتوب کې خپلو اړوندو پوهنیزو ادارو ته امر کړی په ځینو ولایتونو کې د نجونو دیني مدرسې او له شپږم ټولګي د لاندې ټولګي د نجونو زده کوونکو پر مخ د سیمه ییزو چارواکو له لوري تړل شوي ښوونځي بیرته بشپړ پرانستل شي او له لومړۍ نه تر شپږم ټولګي زده کوونکي نجونې په ښوونځیو او ښوونیزو کورسونو کې زده کړې کولی شي. یاد مکتوب چې د صدور نیټه د جنوري 8 ښودل شوې ده د طالبانو د پوهنې د چارسنبالي مولوي حبیب الله آغا په لاس خپور شوی دی. په مکتوب کې راغلی دا چې د پوهنې وزارت اړوند د نجونو ښوونځي یوازې له شپږم ټولګي پورته تر امر ثاني پورې معطل دي، خو په ځینو ولایتونو کې د نجونو دیني مدرسې او له شپږم ټولګي لاندې له لومړي تر شپږم ټولګي د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي د محلي مسلونو تړل شوي. په همدې اساس هدایت درکول کیږي چې د دې مکتوب له صدور وروسته د ښځینه او مدارس په بشپړ ډول د فعالیت اجازه لري او له لومړي نه ټولګي څخه تر شپږم ټولګي زده کوونکي نجونې کولی شي په ښوونځیو او ښوونیزو کورسونو کې زده کړې ترسره کړي. د پوهنې وزارت دا مکتوب د طالبانو تر واک لاندې د باختر خبري اژانس مشر عبدالله واحد ریان BBC پښتو پاڼې ته تایید کړی دی. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.